په برخه کې مو تاسو ته د مینې څلوېښت اصول ناول ټاکلی. د شمس او مولانا کیسه ده. لیکواله یې الف شافاک ده او ژباړن میر احمد یاد. د کتاب سریزه الف شافاک په 1901 زیږدیز کال د اکتوبر په 25مه نیټه د فرانسې په ستاربورګ ښار کې زیږېدلې او په خټه ترکۍ ده. نوموړې تر اوسه 15 کتابونه لیکلي چې 10 ناولونه دي. الف د اوسنۍ ترکي او نړیوال ادب جنجالي لیکواله ده او په 2 کتابونو کې ترکانو ته د سپکاوي په تور محاکمه شوې هم ده. د مینې څلوېښت اصول ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکي ژبه یو ځای خپور شو او یوازې ترکیه کې نږدې 1500 ځله چاپ شو. همدا کتاب د ترکیې د ډیرو پلورل شویو ناولونو په لیکه کې راځي. پر دې سربیره کتاب فارسي ته هم 3 کسانو ژباړلی او ایران کې په ډیر لوړ شمیر پلورل شوی دی. ما هم په فارسي کې د مرضی احدي ژباړې نسخه را پښتو کړه، خو ځای ځای مې له اصلي متن یعنی انګلیسي سره کتلی دی او تر خپل وسه مې هڅه کړې چې ځینې توپیرونه پکې را کم کړم. ناول کې د شمس او مولانا کیسه شوې ده. د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي دي. دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژندګلوۍ وړاندوینه شوې ده. ما د سانسورولو هڅه نه ده کړې، څنګه چې و هغسې مې ژباړلی، خو د ژبې روانۍ ته مې ډېر پام کړی. خدای دې وکړي چې رښتیا مې هم ژبه روانه ساتلې وي. میر احمد یاد 2019 کال د اپریل 20 کابل. څوک چې کیسې اورېدو ته وخت نه لري، نړۍ لوستو ته وخت نه لري. د کتاب له متن څخه ته چې کاڼي ولویږي چندان اغېز نه پرې کوي. اوبه ورو ورو غاړې ته لاړې شي او نری نری څپې را سازې شي. دې سره یو بې مفهومه غږ هم تر غوږو شي، بس همدومره. د کاڼي غږ د اوبو بهېدو په غږ ورک شي او تر غوږو نه رارسېږي. خو که همدا کاڼي بیا ډنډ ته ولویږي نو اغېز یې ډېر وي او کاڼي هم تر ډېره ښکاري. کاڼي د ډنډ اوبه خوځوي او په کوم ځای کې چې لګېدلی وي له هماغه ځایه د اوبو یوه کړۍ را پیدا کېږي. دا کړۍ بیا د غونچې غوندې غوړېږي، ګلان ترې راسازېږي او هغه ګلان بیا غوړېږي. د سترګو په رپ کې یو وړوکی کاڼي څخه کاڼي کوي، ټولو اوبو ورخپور شي، د ډنډ ټولې اوبه ونیسي، له یوې کړۍ بله زېږوي تر دې چې کړۍ د ډنډ غاړو ته راورسېږي. سیند د اوبو له شور او تیزوالي سره عادت دی، تیروي او بیا یې زر هېروي. د سیند په ذات کې شور دی، که یو پکې کم او زیات پروا ورته نه ورځي. خو ډنډ بیا د څپو له شور سره عادت نه دی، یوازې یو وړوکی کاڼی یې نه ارامولی شي. ډنډ چې له کاڼي سره مخ شي بیا هغه پخوانی ډنډ نه وي. الا رابنس همداسې یو ډنډ ته ورته وه. 40 کلنۍ ته یې عمر نږدې کېده. له مودو یې عادتونه، غوښتنې او شوقونه هماغه یو رقم و. هره ورځ به یې د ژوند د نورو ورځو په څېر تکرار تېرېده. عادي ورځې منظمې او یو بل ته ورته وې. خصوصا په وروستیو 20 کلونو کې ټول واړه او بې ارزښته کارونه له خپل ګډ ژوند سره همغږي کړي وو. په هره لاره به چې تله، هره نوې ملګرې به یې چې پیدا کوله او حتی عادي پرېکړه یې چې کوله، ګډ ژوند یې پکې لومړیتوب لاره. کورنۍ یې لکه لارښود ورته لارښودله. میړه یې د ډیویډ د غاښونو مشهور ډاکټر و، په خپل کار کې بریالی او ښه شتمن و. د دوی ترمنځ اړیکه دومره ژوره نه وه. الا په دې پوهېده، خو په دې هم پوهېده چې په دومره پخوانیو ودونو کې نور مهم شیان هم وي، لکه یو بل ته تېرېدل، مهرباني، درک، احترام، صبر او تر ټولو ډېره ښه بښنه کول و چې دا کارونه باید وشي. که د ژوند ملګری مو تېروتنه وکړي او حتی کوي یې، باید ویې بښئ. مینه او مینتوب اصلا مهم نه دي. مینه د اعلی په لست کې لا پخوا له اوله اخیره ښکته شوې وه. دې مینې ته یوازې په فلمونو ناولونو کې ځای ورکوه. یوازې فلمونو کې هلک او نجلۍ تر مرګه یو بل سره مینه کوي، خو په ژوند کې اصلي ژوند فلم او ناول نه دی. الا رابنسن یا الا چې دلته په لنډیز سره وایو، د ژوند د لس په سر کې یې بچیانو. ښایسته لور یې جنیتیا وه چې د پوهنتون محصله وه. الا د دې ترڅنګ 2 غبرګونې نجلۍ او هلک هم لرل. په دې سربیره یې د ګولډن تر ذات یو 12 کلن سپی درلود.
او سیوری نوم پریښی و. سیوری چې په اوله ورځ راوړ وړوکی پاپي و، لا هماغه ورځ د اعلی ملګری او ښه لاروی شو. سره له دې چې سیوری نور زوړ شوی و، خو غټ شوی هم و او سترګې او غوږونه یې هم کمزوري شوي وو. لنډه دا چې عمر یې په ختمېدو و، خو لا هم د اعلی ښه ملګری و. اعلی دا فکر نشو کولی چې سیوری به یوه ورځ مري. اعلی همداسې دا یې نه منل چې هر څه به پای ته رسي. دا پای د دور عادت د خپلوي هم کیدی شو. اعلی ان مرګ هم نشو درکولی، سره له دې چې ډیر شیان یې مخکې پای ته رسېدلي وو، خو اعلی دې پای سره نشو مخ کېدی. د اعلی کورنۍ د امریکا په نورت همپټن کې اوسېده. کور یې نخودي رنګ لره او په وکټوریایي سبک جوړه شوې وه. سره له دې چې کور لږ زوړ شوی و، خو ودانه یې ښکلې وه. 5 د خوب خونې او 3 ګراجونه یې لرل. لارې او دروازې په فرانسوي سبک جوړې شوې وې. انګړ کې د یو لمبا ډنډ هم درلود. ټول کور او کورنۍ بیمه وه. د ژوند بیمه، د موټر بیمه، د سوځېدو بیمه، د روغتیا او داسې نور. د دې ترڅنګ د ماشومانو د زده کړو لپاره سپما حسابونه هم لرل او یو ګډ حساب یې هم و. پر دې کور کې سربیره یې بوسټن کې یو اپارتمان او ریډ لین کې یو ښکلی کور هم لرل. دې ټولو شیانو پسې اعلی د ډیویډ ډېرې خولې څڅولې وې. دا به کلی شوي، خو د دوی ارمان دا و چې د کور په هر پوړ کې ماشومان لوبې وکړي، خوشحاله وي، په پخلنځي کې کلچې پخېږي او بوی ټول کور په سر اخیستی وي. دوی ګډ ژوند په دې موخه پیل کړی و او د وخت په تېرېدو یې ډېرې هیلې پوره شوې هم وې. تېر کال د ماینانو په ورځ ډیویډ اعلی ته انتیکا د الماسو غاړکۍ ډالۍ کړې وه. د دې ترڅنګ یې ورته په یو کاڼي او یو کارت هم ورکړی و. دا کارت د ایږې په بڼه جوړ او ترتیب شوی و چې پکې لیکلي و: ګرانې اعلی، زما زړه خوږې، صبرناکې، بښونکې او ارامې مېرمنې، زه له تا نه مننه کوم چې څنګه وم همداسې دې ومنلم او د ژوند ملګرې مې شوې. ستا د ژوند ملګری ډیویډ، چې تر مرګه به در سره مینه کوي. اعلی هیڅ چاته او خصوصا ډیویډ ته نه و ویلي چې د دې لیک په لوستو یې څه احساس کړی و. دې ویل ګنې د خپلې مړینې د تسلیت پیغام یې لوستی. ځان سره به یې ویل که مړه شوه نو همدا به راپسې وایي، او که خلک لږ رښتیني وي نو دا به هم ورسره کړي چې د اعلی ټول ژوند په میړه او بچو څرخېده. د ژوند له ستونزو سره یې په یوازې سر نه د مبارزې قوت لره او نه یې هم تجربه. خطر یې نشو منلی. تل به یې احتیاط کوو، که د څښلو چای هم بدلاوه ډېره موده به یې فکر کوو. اعلی ډېره بې زړه وه. له همدې امله به ښایي خپله نور خلک پرې نه پوهېدل. خدای خبر ولې له واده 20 کاله وروسته یوه ورځ میړه ته وویل چې غواړي ترې بېله شي، د ګډ ژوند له قیده ځان خلاص کړي او په داسې سفر روانه شي چې اخر یې معلوم نه وي. خو د دې کار لپاره به یې حتما کوم دلیل لره. مینه. اعلی مینه وه. د ناڅاپه په داسې انسان مینه شوه چې په خیال کې هم نه راته. دوی دواړو په یوه ښار او آن یوې لویې وچې کې هم ژوند نه کاوه. د دې واټن ترڅنګ یې شخصیتونه او د ژوند بڼو ځمکه او اسمان فرق لره. ترمنځ یې واټن ډېر و او په عادي حالاتو کې یو بل څو ساعته هم نشو زغملی. د چا په خیال کې هم نه و چې دواړه به د یوې مینې په اور سوځي. خو وشول. دومره زر وشول چې اعلی ورته پام نه و. ځان یې ترې ونه ساته او له مینې چا ځان ساتلی شو. د اعلی ژوند ولاړ. ډنډو او مینه پکې داسې کاڼی راولوېد چې په څپو کې یې بدله کړه او پر شوره یې کړه. دا کیسه د سپرلي په یو ښکلې او نرمې ورځ را پیل شوه. کلونه تېر وو. اعلی چې تېر ژوند ته وکتل، د دې کیسې د پیل ټکی یې له ذهنه دومره تېر شوی و چې پخوانۍ خاطره یې بیخي نه ښکارېده. دی به ویل هغه ورځ به اوس هم د نړۍ په کوم کونج کې لکه ننداره روانه وي. ټوله کورنۍ ډوډۍ ته ناسته وه. د میړه د خوښې خواړه یې پاخه شوي وو او هغه ترې ځان ته قاب ډکوه. لګیا و میز یې په کاشوغې ډکوه او ټول یې پرې وهه. د اووې همدا عادت و. اورلي بیا پرهیز کوه. د ورځې یوازې 650 کالوري اخیستی شوې او په همدې حساب یې خوراک کوه چې څومره خوړلی شي. د کور مشرې لورې جینتي یو کپ وچه ډوډۍ لاس کې نیولې وه. د فکر ټال کې زنګېده
او ملا یې په ډوډۍ پورې څولوله. د کورنۍ له غړو سره استر ترور هم میز ته ناسته وه. دې خوارې کاکاوی کیک راوړی و. بیا چې بیرته تله دوی ورپسې کلک شوي وو چې همدلته به موږ سره شپه کوي. هغه هم ورکرۍ ساره شوې وه. سره د دې چې الا له ډوډۍ وروسته ډېر کارونه لرل خو پاڅېده. که څه هم پاڅېدو ته یې زړه نه و خو په زړه نازړه جګه شوه ځکه چې ډېر وخت وروسته ټول یو میز ته راټول شوي وو. د دوی خوږه کورنۍ کلونه مخکې ړنګه شوې وه او دا ښه موقع وه چې په هغې کورنۍ خبرې کړې وې. دې وخت کې ډویډ وویل استر ترورې الا در باندې زیری وکړ. دا یو کال اوزګاره وه اوس یې ښه وظیفه پیدا کړې. الا له انګلیسي ادبیاتو فارغه وه. ادبیاتو سره یې مینه وه خو له فراغت وروسته یې سم کار نه و پیدا کړی. یوازې څو کورنیو مجلو ته یې لیکنې کړې وې. د کتاب لوستنې د یو کلب غړې شوې وه او څو ځایي ورځپاڼو ته یې مقالې ښکلې وې. بس همدومره. ځوانۍ کې یې غوښتل کره کتونکې شي خو هغې د ځوانۍ خبرې وې. اوس پوهېده چې ژوند بلې خواته روانه کړې ده. بالاخره د مشهورې کره کتونکې پر ځای د کور میرمن او د 3 بچو مور شوه. ټوله ورځ به د کور په کارونو اخته وه. له دې کاره یې زړه نه خوړ. مور کېدل، میرمن کېدل، پای ساتل، پخلی کول، چمن ساتل، جارو کول، اوتو کول، ټوله ورځ په همدې کارونو راتاوه وه او له دې پرته یې د بل کار حوصله هم نه لرله. الا په سمیت پوهنتون کې ځینې ښځهپالې خورلنې لرلې. هغوی یې له دې کار سره مخالفت کوو خو الا په خپلې پرېکړې ولاړه وه. کلونه یې له مورولۍ او د کور له میرمن تا به زړه نه وخوړ. البته ښه اقتصادي وضعیت یې په دې پرېکړه کې ونډه لرله. الا په دې خاطر خوشحاله وه چې ادبیات له کوره هم پاللی شي او هماغسې به مینه یې مطالعه کوله یا به یې ګنې داسې فکر کوو. خو داسې وخت راغی چې بچي لوی او له دې ستړي شول چې تل یې ورته مور کارونه کوي. الا به د ورځې زیاتره وخت وزګاره وه. بچو به یې ویل کار ته لاړ شي. ساعت به یې تېر وي. میړه یې ورسره مرسته کوله او له هرې لارې هڅه کوله چې کار ورته پیدا کړي. خو الا ته کار موندل دومره اسانه نه و. الا به چېرته اسناد لیږل یا به یې ځوان کس په کار او یا تجربه لرونکي ډېره هڅه یې وکړه خو چې کار پیدا نه شو نو الا ځان سره وویل همدومره بس دي. نور خپل غرور ټپي نه کړ. د کار موضوع یې پرېښوده. خو په 2008 زیږدیز کال کې ناڅاپه د کار مخه خلاصه شوه. 40 کلنې ته یې څو کاله پاتې وو. په همدې وخت کې یو بوستان کې له یوې خپرندویه ټولنې د همکارۍ وړاندیز ترلاسه کړ. دا کار یې ورته میړه پیدا کړی و خو دا معلومه نه وه چې د کوم هنکار که معشوقې په مرسته یې پیدا کړی و. الا وویل ډېر مهم شی نه دی. خپرندویه ټولنه کې یو ایډیټر سره همکاري کوم. خو ډویډ هڅه کوله چې ښځې ته دا دنده وړه ښکاره نه شي. په دې خاطر یې ورته وویل ګرانې دا څه وایې؟ داسې ولې نه وایې چې څومره لویه او مشهوره خپرندویه ټولنه ده چې زه پکې کار کوم. ډویډ الا ورو وڅکونډله خو هغې غږ ونه کړ. بیا یې خپله په ډېره مینه سر وخوځوه او ویې ویل استره ترور دا د خپرونو ډېر لوی دفتر دی. نور همکاران یې د لیدو دي. ټول ځوانان او له ښو پوهنتونونو فارغ دي. داسې کس پکې نشته چې الا غوندې د کور کار کړی وي او دنده یې نه وي اخیستې وي که څنګه الا ورو اوږې وخوځولې. ملا یې سیده کړه او نرۍ مصنوعي مسکا یې وکړه. الا په دې نه پوهېده چې میړه یې ولې داسې هڅې کوي. دا دومره کلونه الا کار ته نه وتللې. هغې جبرانول او که ډویډ ورسره خیانت کړی و د خپل ګناه کمولو لپاره یې دا کار کوو. د الا ذهن ته بله خبره نه راتله. د ډویډ ټینګار او ډیر شوق بله هیڅ معنا نه لرله. ډویډ خپلې خبرې داسې ختمې کړې. خلک وایي الا خاکساره او متواضع ښځه ده. موږ پرې ویاړو. استر خاله په غمجن او مهربانه غږ وویل الا د ګوتې غمی دی. له اوله هم داسې ده. په میز ناستو ټولو خلکو الا ته په مینه وکتل. اوې لومړی ځل خپله شوخي پرېښې وه. اورلې په اول ځل له ځانه پرته خپلې مور ته کتل. الا هڅه وکړه چې له دې موضوع لږ خوند واخلي خو ونه شوه. نه پوهېده ولې. خو زړه کې یې ویل چې کاشکې څوک موضوع بدله کړي ځکه نه یې غوښتل خلک پرې وغږېږي. لکه د الا دعا چې قبوله شوې وي. په دې وخت کې مشرې لور جینیتي وویل چې
زه هم یو زیری درکوم. ټولو ور وکتل، د زیري په تمه کېناستل. هغې وویل زه او سکات واده کوو. زه پوهېږم چې تاسې په څه ووایئ او یا به ووایئ چې ځوانان دي، څه تعلیمو ده، درسونه لا پاتې دي. خو خیر دی، موږ درک کړئ. موږ وایو چې واده کوو او خپل کارونه به لا منظموو. ټول غلي وو. د میز څو شېبې مخکینۍ خوښیوالو ته پاتې وې. اورلې او اوې یو بل ته سترګې خښې کړې وې. استر خاله د مڼې جوس لاس کې نیولی و او په ګیلاس یې لوبې کولې. د ډیویډ اشتیا وسوځېده او کاشوغه یې په میز کېښوده. سترګې یې راټنګې کړې او جنتي ته متوجه شو. مخ یې تک سور شو او غوسه پکې له ورایه ښکارېده. جنتیا چې پوهه شوه حالات خراب شول ویې ویل ښه نو، ما خو ویل چې کورنۍ به مې په دې خبره خوشحاله شي. داسې نو مه کوئ، که څوک مو وګوري وایي به چې مړی پکې شوی. ډیویډ وویل لورې څه دې وویل چې واده کوې؟ ته وا. جنتي خپله نه پوهېده چې څه یې ویلي او بل کس ور یاده کړې وی. ویې ویل زه پوهېږم چې ناڅاپي وه، خو تېر ځل چې سکاټ سره بهر ډوډۍ ته تللې وې د واده وړاندیز یې راته وکړ او ما ورسره اوس منلې ده. الا پوښتنه وکړه ولې دې ومنه؟ جنتیه پوښتنه حیرانه کړې وه. که یې ویلي وای چې کله یا څنګه نو یو کار، ځکه دواړو پښتنو د واده خبرې را پیل کولې. خو ولې؟ داسې پوښتنه وه چې ځواب یې دستي جنتي سره هم نه و. خو ویې ویل نو ولې لا ته څه ته وایې؟ خو زه په سکاټ مینه یم. دې کې د ولې څه کار دی؟ الا هڅه وکړه چې خبره لږه را سازه کړي. ویې ویل نه، ما ویل چې ولې مو دومره تادي وکړه یا عجله مو وکړه، دوه ځانې خو به نه یې. استر خاله چې خبره واورېده ټوخی یې وکړ، غاړه یې تازه کړه. د کورتۍ له جیبه یې د معدې ګولۍ راوویستې او ځان یې ورسره بوخت کړ. اوې شوخک وخندل او ویې ویل زه لکه چې ماما کېږم د خیره. الا جنتیا له لاسه ونیوه او ورو یې لاس ځان ته ور نږدې کړه. ویې ویل ګوره ګرانې، هره خبره چې وي موږ ته یې ښه ډاډه وکړه. موږ د کورنۍ یو، تل به در سره یو. خو جنتي زر خپل لاس را څنډ وهه. ویې ویل مورې دا څه وایې؟ څه شی ښیې؟ الا هڅه کوله چې حوصله وکړي. ورو یې وویل هسې بس مرسته مې در سره کوله. الا په دې ورځو کې زر بې حوصلې کېده، خو ځان یې ساته. جنتي وویل سپکوې مې، دا مرسته شوه. ته څه وایې چې دوه ځانې یم، هلک سره به واده کوم، تا ته زه داسې نجلۍ ښکارم؟ زه سکاټ په دې خاطر کوم چې خوښ مې دی، له 8 میاشتو سره ملګري یو. الا وویل ګوره ځان نه ماشومه مه جوړوه. ته څه وایې چې 8 میاشتو کې د دی وپېژنده؟ زموږ د واده 20 کاله وشول، خو تر اوسه لاسم نه یو. زه او پلار د یو بل لاسم نه پېژنو. ته اوس 20 کاله ګوره او 8 میاشتې ګوره. اوې بیا خپله شوخي وکړه. خو تاسې وایې که نه چې دنیا 6 ورځو کې پیدا شوې او 8 میاشتو کې خو ډېر کارونه کېږي. ډیویډ یې سیل کاوه. پوه شو چې خبره ورانېږي. د لانجې هوارولو لپاره یې وویل لورې د مور مطلب دې دا و چې مینه او واده سره فرق لري. جنتي پوښتنه وکړه نو پلاره ټول عمر به ملګري یو؟ الا ژوره ساه واخیسته. ویې ویل ګوره لورې خبره نه اوږده وو. ما او پلار دې مشوره کړې چې تر دې درته ښه هلک پیدا کړو. دا ملګرتیا د خپلوي نه ده او ته لا وړه یې، د خپلوۍ نه یې. جنتي په غمجن او غلي غږ وویل زه پوهېږم چې ستا په زړه کې څه دي. ته وایې چې زه هم ستا غوندې تیر نه وځم، خو تا په خام عمر کې بچي راوړي دي. دا په دې معنا نه ده چې زه به یې هم راوړم. په الا دا خبره لکه د ټوپک ډز داسې ولګېده. دې تیر وخت هېروه، خو بیا یې ور یاد کړ. هغه وخت ور یاد شو چې همدا یې په ګېډه وه. کانګې خفګان سختي او ستړې ګاللې وې. په لومړي بچي ډېره ځورېدلې وه. ژور خفګان پرې راغلی و او مجبوره شوې وه چې ماشوم له مودې مخکې وزېږوي. مشره لور یې په 9مه میاشت وزېږېده. دې دومره کمزورې کړې وه چې بل ماشوم ته یې بیا 10 کاله دمه واخیسته. ډیویډ بیا بل چل وکړ. په ډاډه غږ یې وویل زه او مور دې په دې خوشحاله وو چې سکاټ سره ملګری شوی یې. ښه او دروند هلک دی. نن سبا داسې هلکان لږ دي، خو ستا څه تادي ده؟ لږ وار وکړئ، درسونه به مو ختم شي، کېدای شي بیا مو فکر هم بدل شوی وي. جنتي ځان سره وویل ښه. خو ښکارېده چې د پلار خبره یې خوښه نه شوه. ناڅاپي یې دا پوښتنه وکړه تاسې خو ما په دې خاطر نه منع کوئ چې سکاټ یهودی نه دی؟
پلار د خپلې لور دې پوښتنې حق پک کړ، مخ یې ور واړاوه. ډیوډ به تل ویل چې زه رون آن د دیموکرات لیبرال کلتوري او عصري پلار یم. په دې خاطر به یې کور کې د طبقاتي توپیر، جنسیت او دین خبرې نه کولې. جینت وویل زما دا هلک خوښ دی، که د سکات پر ځای نوم ارون وي بیا به تاسې څه ویلې؟ جینت غره ونیولې وه، په ژړه غونې ویل د اعلی زړه مات و. لور یې دومره بده راتله، دومره یې ترې زړه بد و چې دا خبره یې وکړه او ویې ویل لورې که خفه کېږې که خوشحالېږې، خو ځینې خبرې باید درته د مور په توګه وکړم. ځوانې مینه، واده کول او نور یې پیښې دي او ما هم تجربه کړې دي. ته چې دا کوم پیغلتوب احساسوې ما هم تیر کړی، خو په واده کې باید فکر وشي. واده داسې دی لکه د جوارۍ داو. موږ درته د مور او پلار په توګه وایو چې سم انتخاب وکړه چې وروسته پښیمانه نه وې. جینت وویل زما انتخاب ښه دی چې تاسو ته داسې ښکاري نو بد بلا څنګه وي. دا خو ډېر ښه انتخاب دی. الله فکر نه کوه چې دا ځواب به واوري. لاس یې په تندي کېښود چې نیم سر یې راپورته شو. که څنګه سر یې دومره درد نه کوه لکه چې په دې خبره یې درد پیل کړ. جینت وویل مورې خیر دی که نه، پوهه شه زه په سکات مینه یم. مینه پیژنې؟ هغه زړه چې ورسره درزېږي. الله په کړس وخندل، په لور یې ملنډې نه وهلې، خو دا کار ترې وشو. ټولو ویل ګنې جینتي پورې یې وخندل. نه پوهېده ولې دومره غوسه شوې وه. مخکې څو ځله مشرې لور سره خوله وهلې وه، خو دومره نه وه نارامه شوې. داسې یې ګڼل لکه خپله لور یې چې نه وي او کومه مکاره دښمنه ورته مخکې ناسته وي. جینت وویل مورې ولې خاندې؟ ته لکه چې نه یې مینه شوې. مور یې وویل بس دی ستړې شومه، را په خود شه. ولې دومره ساده یې؟ ولې دومره؟ اخوا دېخوا یې ولیدل، خبره ترې هېره شوه. بیا یې یوه کلمه را پیدا کړه ولې دومره مینه ناکه یې؟ جینت وویل ولې مینه ناکه بد کار دی؟ الله ځان سره فکر وکړ رښتیا هم مینه ناکي څه بده نه وه. دې لا مخکې ویلي و چې میړه یې دومره مینه ناک نه دی، خو د الله له مینه ناکو خلکو له څه وخته بد راغلل. د پوښتنو ځواب یې ونه موند، خو په هماغه بڼه یې خبره وغځوله. لورې دا خبرې زړې شوي. ښځې خپل مین سره واده نه کوي، وخت چې راشي خپله انتخاب ته مجبورېږي. داسې سړی باید وټاکي چې ښه میړه، ښه پلار او ښه قوي ملاتړ دې وي. پوه شوې؟ مینه ښه احساس دی، خو نن شته او سبا نشته. الله چې خبره ختمه کړه ډیوډ ته یې پام شو. ګوري چې لاسونه یې سره ورکړي او الله ته ځیر دی. الله تر اوسه ډیوډ داسې نه و کتلی لکه غشی په زړه ننوت. جینت وویل زه پوهېږم چې تاسې ولې داسې کوئ. ستاسې په ما د ځوانۍ او خوشحالۍ نه لورېږي او دا مو زړه نه مني چې زه دې له تاسې ښه ژوند ولرم. تاسې وایئ چې زه هم تاسې غوندې د کور بېوسه مېرمنه شم او په هېڅ درد ونه خوړل شم. د اعلی زړه ډوب شو. یعنې لور ته یې داسې ښځه ښکارېده، ناهیلې، بېګټې، د کور داسې مېرمن چې ژوند یې په ختمېدو دی او لاس او پښې وهي. میړه ته یې همداسې ښکارېده، ملګرو یې، ګاونډیانو یې او ټول همداسې فکر کوه. یوه شېبه یې دا فکر لکه اور په بدن کې خپور شو. یعنې دې سره چې کوم خلک دې د ټولو پې زړه سوځېږي. دې فکر غمجنه کړه، زړه یې را ډک شو، همداسې غلی شوه. ډیوډ لور ته وویل هله زر شه، مور نه دې بښنه وغواړه. ډیوډ لور ته مخ ور واړاوه. هله زر شه، مور نه دې بښنه وغواړه. ډیوډ تندی تریو کړی و چې ځان غوسه وښیي، خو په دې حالت یې باور نه کېده. الله سترګې مخامخ دیوال ته نیولې وې. ویې ویل هېڅ خبره نه ده، له چا د بښنې غوښتو تمه نه لرم. دې وخت کې جینتي مور ته په کرکه وکتل. دستمال یې په زوره په میز ورګزار کړ. څوکۍ یې وروسته کړه، له میز پورته شوه، له پخلنځي ووته. شېبه لا تېره نه وه چې اووې او اورلې هم ورو له خپل ځایه پاڅېدې او روان شول. دوی به یا د خور د لاسرسي لپاره پورته منزل ته ختل چې هغه پخلا کړي او یا به یې د مور او پلار خبرو چندانې خوند نه ورکوه. شېبه وروسته استر ترور هم ودرېده. د معدې اخري ګولۍ یې خولې ته کړه او په دې بهانه روانه شوه. اعلی او ډیوډ یوازې پاتې شول. د پخلنځي فضا کرکې او غم ونیوه. د ښځې او خاوند ترمنځ واټن څرګند و. دواړه پوهېدل چې ستونزه نه د جینتي وه او نه د نورو بچو. ستونزه د دوی خپله او د دوی د ګډ ژوند وه چې
مړ شوی اور یې راتازه و. ډیوډ له میزه قاشق پنجه ور پورته کړه او داسې په ځیر یې ور وکتل لکه نوی شی چې یې موندلی وي او ویې ویل نو ته څه وایې؟ چا سره چې دې واده کړی مینه دې ورسره نه وه؟ نه ګرانه زما مطلب دا نه و. ډیوډ هماغسې پنجې ته کتل او ویل یې نو مطلب دې څه و؟ ما ګمان کوو چې واده مو په مینه کړی او ستا را سره مینه وه. مینه خو وه، هغه وخت خو وه، نو بیا کله ختمه شوه؟ الله ډیوډ ته په حیرانۍ کتل. داسې هکه پکه وه لکه انسان چې کلونه وروسته ځان په هنداره کې ګوري. رښتیا هم ورته معلومه نه وه چې کله نه یې ډیوډ سره مینه ختمه شوې وه. له کله له کومې شېبې له کوم ټکي څه یې ویل خو خبره یې پیدا نه کړه، بېرته غلې شوه. اصل کې دواړه په خپلو کارونو ښه پوهېدل خو هسې یې ځان نه پوهوه. ورځ یې په بېغورۍ تېرولې، وخت هم د تل په شان یوه بڼه باندې روان و. الا په ژړا شوه، ځان یې کلک نه کړ. ډیوډ چې له دې حالته ستړی و سترګې یې بل لورې واړولې. ده به ویل چې ښځې ډېرې ژاړي او د خپلې مېرمنې له ژړا خو یې کرکه کېده. نو الا هم هڅه کوله چې د ډیوډ په مخ کې لږه وژاړي، خو نن ورځ بدله وه. دې وخت ټلیفون وشرنګېده او دواړه له دې بې باوره حالته ووتل. ډیوډ ټلیفون ځواب کړ بلې، هو همدلته ده، یوه شېبه. الا چې د ټلیفون غوږۍ اخیسته هڅه یې وکړه چې ځان راساز کړي او غوږ یې خوشحاله وي. بلې مهرباني. د پیغلې نجلۍ غږ و. سلام الا، زه میشل یم. له خپرندویه مې زنګ در وهلی، کارونه دې څنګه دي؟ سټیف راته وویل چې ته په ناول کوم راپور لیکې. ما ته یې ویل پوښتنه یې وکړه چې څنګه روانه ده. سټیف په کار کې لږ جدي دی، پام کوه. الا وویل ښه مننه، زنګ دې ووهه، ډېره مننه. زړه کې یو سیلی ویست. د ایډیټر د همکارۍ په توګه یې لومړی کار دا ورسپارلی و چې دی یو ورک لیکوال ناول ولولي. اول یې باید کتاب لوستی وی، بیا یې پرې راپور لیکلی وی او له هغې وروسته میشل ته تسلیم کړی وی. الا ورته دروغ وویل. سټیف ته ووایه چې اندېښنه مه کوه، ما کار شروع کړی. الا نه غوښتل چې د کار په لومړیو کې میشل غوندې هریسې ښځې سره لانجې جوړې کړي. میشل وویل ښه، ډېر ښه، نو څنګه دی ناول؟ الا یوه شېبه غلې شوه، نه پوهېده چې څه ووایي. کتاب یې لا لوستی نه و، یوازې په موضوع یې پوهېده چې د تصوف د تاریخ په اړه و. د یو مشهور صوفي د هغه ملګري شمس ژوندلیک و، یوازې همدومره پوهېده. په خندا یې وویل ډېر مرموز کتاب دی. دی ویل زه خو په دې خبرې به ځان خلاص کړي، خو میشل یې لکه چې په شوخي پوهه نه شوه. په جدي غږ یې وویل ګوره، کار ته دې پلان جوړ کړه، په داسې ناول راپور لیکل به درنه ډېر وخت ونیسي. په دې خبرې د میشل غږ پرې شو او څو شېبې وروسته بېرته وصل شو. دې وخت کې الا دا فکر کوه چې میشل به څه کوي. له یوې خوا یې په ټلیفون خبرې کولې، بله خوا یې د کتاب په اړه یوه مقاله لوسته چې په نیویارک کې چاپ شوې وه. د خرڅلاو راپور یې چې ولید د برېښنالیک ګوري چې نوی لیک به نوی راغلی او کیدای شي همدې وخت کې به ورسره د ماهي سندویچ هم خوري او ورپسې سړه قهوه هم څکلی شوه. یعنې په یوه وخت کې 5-6 کارونه په مهارت کولی شول. بیا میشل وویل الا اورې؟ هو اورمه. ښه وبخه، دومره کارونه دي چې سرګرولو ته نه اوس کارېږم. ښه ټلیفون ږدم، خو رښتیا چې هیر مې نه شي. راپور باید 3 اونیو کې ولیکې. ته صبر، زه نیټه ګورم. اوس د مارچ 18 ده، یعنې د جون 13 باید راپور راوسپارې. صحیح ده؟ الا هڅه کوله چې غږ کې یې ډاډه ښکاره شي. اندېښنه مه کوئ، په وخت کې به ختم شي. خبرې ډېرې وې، خو په خبرو کې دې دمې ترې واخیستې. دا لا ډاډه هم نه وه چې ناول لوستو ته یې تیاره ده او که نه. اول یې دا مسؤلیت په ډېره مینه منلی و. د یو نومورکي لیکوال لومړی ناول لوستل ورته یوه لوبه وه. کولی شول چې د ناول لیکوال په ژوند کې لږه ونډه ولري، خو اوس حالت بدل و. چندانې ډاډه نه وه چې دې کار ته به ګنې وخت ولري. د ناول موضوع یې ژوند سره په تضاد کې وه. د صوفیانو او تصوف موضوع وه. کیسه یې په 14مه پیړۍ کې وه. ځای هم لرې و، منځنۍ اسیا. د کیسې ځای یې نقشې کې نشو موندلی، نو ذهن به یې ورته څنګه راټول کړی و. په داسې موضوع به یې تمرکز څنګه کولی شو چې له سره پرې نه پوهېده.
په همدې وخت کې مشل د اعلی اندېښنې ته متوجه شو. ویې ویل څه وشو، څه ستونزه ده؟ دې ځواب ورنه کړ. مشل ور زیاته کړه اعلی په ما باور وکړه، که کومه ستونزه وي له اوسه یې راته ووایه. اعلی وویل بس هسې دې ورځو کې تمرکز نشم کولی، ګمان مې نشي چې په یو تاریخي ناول به ګنې تمرکز وکړی شمه. هیله ده درک مې کړئ. د رومي ژوند ما ډېره ځیر کوي، خو موضوع راته نوې ده. نو ما ویل که بل کتاب راته راکړې، داسې کتاب چې لږ اسانې ولولم. میشل وویل او دا څه وایې؟ هیله کوم داسې خبرې نو مه کوه. دې کار د هر څوک نوی راشي هم داسې فکر کوي. ته څه وایې چې د کتاب له موضوع سره بلده یې، اسانه به یې ولولې، خو داسې نه ده. موږ امریکا کې او په 2008 کال کې یو، ماسټویست ایالت کې اوسېږي. ته څه وایې چې یوازې د خپل چاپېریال او سیمې ناولونه چاپ کړو؟ اعلی وویل نه، مطلب مې دا نه و. اعلی چې له ځانه دفاع وکړه، پام مې شو چې نن یې ټوله ورځ له ځانه دفاع کړې وه او ټولې خبرې ناسمې تعبیر شوې وې. خاوند ته یې د سترګو په کونج کې پټ پټ وکتل. هغه هم همداسې فکر کاوه. خاوند یې ګونګی سونګی ولاړ و، څېره یې دومره مرموزه وه چې دا یې فکر هم باندې پوهه نه شوه. میشل وویل زموږ کار همدا دی، ځینې وخت باید داسې شیان ولولو چې زموږ له ژوند سره هېڅ اړیکه نه لري. مثلا همدا تېره اونۍ مو د یوې ایرانۍ مېرمنې کتاب چاپوه. دا ښځه تهران کې د یوه فحشهخانې خاونده وه او هېواد یې پرېښی و. نو اوس به زه څه کوم؟ دا چې ښځه ایرانۍ وه، ورته مې ویلي و چې زه کتاب بل ځای کې چاپ کړه. اعلی وویل نه، داسې خو نه ده. اعلی دا جمله ماته وویله. ځان ورته ساده ښکاره شو، لکه د جرم په وخت کې چې نیول شوي وي. ځان ورته سپک غوندې ښکاره شو. میشل وویل د ادبیاتو جادو ګنې دا نه دی چې د لرو پرتو سیمو د کلتورونو ترمنځ پل شي. همدا ادبیات انسان یو بل سره نه یو ځای کوي. اعلی وویل همداسې ده. خبره د ما چې څه وویل هېرې کړې. زه به درته راپور له ټاکلې نیټې څخه مخکې تیاروم. بخښنه غواړم. میشل وویل ښه ده ګرانې، په همدې هوډ مخکې ځه، وارخطا نه شې. همدا اوس 20 نور کسان لیست کې دي، ستا په ځای دلته راتلی شي او زیاتره پکې ستا د بچو په عمر دي. که همدا خبره په یاد وساتې، کار ته به د زړه ولګي. اعلی چې اړیکه پرې کړه، ټویټ ته یې وکتل. د هغه سترګې درنې وې، یعنې په تمه و چې خبرې باید وغځوي. خو اعلی نور د خپلې مشرې لور په ژوند بحث نه کوو، که څه هم بحث د هغې په ژوند نه و. 2 دقیقې وروسته اعلی دالان کې په اوږدې چوکۍ کېناسته. اسمان ورو ورو سور او نارنجي کېده. دې ته اسمان دومره نږدې ښکارېده چې که لاس یې ور وړی وی ورسېده. له ډېرو لانجو او دعوو وروسته یې ذهن عجیبه سکون احساسوه. هېڅ فکر یې نه کوه، نه د قسط پیسې، نه د پرهیز، نه د اولې ناروغۍ او نه د اوې د درس، نه د استر ترور د کیک او نه د سیوري په مرګ، نه جنتي په واده او نه د نورو نجونو سره د ټویټ په ګوتو خوږېدو. د دې په ذهن کې چې څومره فکرونه او اندېښنې وې، ټولې یې راواخیستې، تنبیې یې پسې کېښودې او قلفونه یې ور واچول. RTV خپرندویه ټولنې ورته ناول ورکړی و او اعلی په همدې حالت کې د ناول لوستل پیل کړل. کتاب په کلکې پښتۍ کې راټول شوی و او په لومړۍ مخ یې په آسماني رنګ لیکل شوي و د مینې لاره. اعلی ته ویل شوي و چې د ناول لیکوال څوک نه پیژني، کوم ورک سړی دی او هالنډ کې اوسېږي. نوم یې INZZH دی. له خپرندوی هېڅ ډول امتیاز نه دی اخیستی. په لاس لیکل شوی 300 مخونه ناول له امستردام نه تر بوستن ته په پوسټ راستولی و او اوس پوسټ کارت هم ورسره و. په کارت د یوې دښتې عکس و. دښته له ژیړو سرو او بنفشه‌یي غاټولو ډکه وه. د دې کارت پر شا ښکلی لیک یو یاداشت داسې لیکل شوی و: ګرانه خپرندویونکیه، دا کرښې درته له امستردامه درلیږم. کومه کیسه مې چې کړې دا په 14مه پیړۍ کې د اناتولي په قونې کې تېره شوې، خو زه فکر کوم دا ناول د زمان، مکان او کلتوري توپیرونو نه آزاد دی. دا نړیواله کیسه ده. که وخت لرئ، هیله من یم چې دا کیسه به ولولئ. هیله ده د یو بېساري لوی شاعر او اسلامي نړۍ لوی صوفي مولانا جلال الدین محمد بلخي رومي او د هغه د ملګري شمس تبریزي په اړه ده.
په کیسه کې همدا ملګري د ټولو پیښو لامل کیږي. هیله لرم چې وخت په ولرئ او وبه یې ولولئ. د مینې لار مې په همدې هیلې تر تاسې در رسولې ده. په درنښت عین زیزی هارا. الا فکر کوو چې د خپرندوی پام به دې پوسټکارت راګرځولی وي، خو د سټیف بوخت و، د دې د لوست وخت یې نه لره. په همدې خاطر یې دا هر څه خپلې معاونې میشل ته ورکړی و، خو میشل هم د پرمختګ وږې وه. هغې هم دومره وخت نه لره چې دا شیان پکې ولولي. هغې دا ناول بلې همکارې ته ورکړ او په دې توګه د مینې لار له دومره ګرځېدو وروسته الله ته را رسېدلې وه. ورسره دا مسؤلیت هم ورسپارل شوی و چې ناول به لولي او یو مفصل راپور به پرې لیکي. الله خواره څه پوهېده چې دا عادي ناول نه دی. څه خبره وه چې دا ناول به یې ټول ژوند بدلوي. څه پوهېده چې د دې ناول د لوست پر وخت به یې ژوند ټکي په ټکي بیرته له سره لیکل کېږي. کتاب یې پرانست. په لومړي مخې د کتاب لیکوال په اړه معلومات لیکل شوي وو. آینځې چې سفر نوي امستردام کې له خپلو کتابونو ملګرو پیشوګانو او کشفانو سره اوسېږي. دا یې لومړی او حتما وروستی ناول دی. لیکوالې سره یې چندانې شوق او علاقه نشته، خو رومي او د هغه د ژوند لمر شمس ته په درناوي دا ناول لیکل شوی دی. الله ورپسې کرښې ته وکتل او یوه بلده جمله یې ولوسته. که خلک یې هر څومره بد ووایي، خو مینه یوازې هغه ښایسته احساس نه دی چې نن به وي او سبا به نه وي. الله حقه پکه شوه. د مینې په اړه خو دا خبره څو شېبې مخکې الله پخلنځي کې خپلې لور ته کړې وه، خو دا خبره دلته څه ډول ده؟ یو لیونی فکر یې وکړ چې د نړۍ په کوم کونج کې که کومه ناڅرګنده سترګه ګنې دا څاري وویرېده. رښتیا هم د 21مې او 14مې پیړۍ ترمنځ دومره توپیر نه و. د دواړو په اړه لیکل شوی چې دیني او کلتوري اختلافات، جګړې، تعصبونه، توپیرونه، ناامنۍ، ویره، وحشت او بې باوري پکې وو. په داسې دوره کې مینه دومره خوږه او ښایسته کلمه نه ده، بلکې یو دام دی. په دې نړۍ کې هیڅوک د مینې دومره ظرافتونو ته نه وو تللي او د مینې لارې یوه لاره ایستلې شوه. سوړ باد د اعلی بدن وتخنوه. وچې پاڼې ورسره په ګډه شوې، ګرد چاپېره ترې تاوې شوې. له ډېرې ستړیا پرېوته او د اسمان خوښۍ او ګرمي ځان پسې ترنم کړه. مینه د ژوند تر ټولو اساسي شی دی. مینه اساس او بنسټ دی. لکه مولانا چې ویلي، یو وخت به راځي او هغه خلک به هم مینه پیدا کوي چې له مینې تښتېدل. آن مینه ناکه کلمه ویلې جرم باله. د الله سترګې د کتاب په پاڼو ښخې وې. سر یې ځوړند کړی و او همداسې ناسته وه. کتاب اعلی ښودله، همدې ته یې اشاره کوله. که یې لیکلي وي چې مینه به یوه ورځ د 3 بچو مور اعلی رابنسن پسې هم لاړه شي. اعلی به دې جملې ته هم اوس دومره حیرانه نه وه. یو وار یې ورته زړه وویل چې راشه کتاب بند کړه. میشل ته زنګ ووهه، ورته ووایه چې زه داسې مرموز کتاب نه لولم. خو شېبه وروسته یې سوړ او سیلی یې وکېښت او د کتاب پاڼه یې واړوله. په همدې توګه د مې میاشت په لومړۍ شپه د یو ورک لیکوال او د هغه د ورکې نړۍ کیسه راپیل شوه. د مینې لار. د مینې 40 اصول. 3مه برخه. قاتل. اوس نشته، ډېر وخت مخکې مړ شوی، خو هر ځای ته چې ځم سترګې را سره وي. 2 تورې سترګې لکه له اسمان ځوړند ستوري چې ماته ځیر وي. دا 2 سترګې هر ځای کې راپسې وي. ما وی کله خونې لاړ شم دا یادونه به مې هیر شي چې د ستنې غوندې مې ذهن را سوری کوي. ما وی خو ځه، خوله دې کړه وه، به کله هم خلاص شم. چیغې اوس هم زما ذهن کې دي. لا یې په مخ وینه نه وه راڅڅېدلې، لا یې سترګې د مخ له کاسې نه وې راوتې، لاس یې په مرګ خوله نیمه خلاصه نه وه پاتې. وروستی چیغه یې داسې وه لکه لیوه چې چېرته راګیر شوی وي، یا لکه په تورې زخمي سړي چې درنه د وروستي ځل خدای پاماني اخلي. څوک چې مړ کړی څه یې حتما در سره پاتې کېږي، لکه یو انځور، یو بوی، یوه ساه، یو آه، یوه ښیرا، یوه چیغه او داسې نور. زه دغه ښیرا ته مقتول وایم. در پورې نخلي اروا دې توږي، له بدنه دې تیرو بیره وځي، له دې چې د زړه تل ته دې ښکته کېږي هلته اوسېږي، بیا زیږېږي،
خوب ته دې راځي او په ویره دې له خوبه راویښوي. د ورځې به یې چندان کیسه کې نشي، خو د شپې چې ځان له په کټ کې څملې له ویرې در باندې خوله راځي. هر مقتول د قاتل په وجود کې دننه ژوند کوي. له کومې ورځې چې قابل حابل وژلی، هیڅ قاتل بیا ځان د مقتول له امانته نه دی خلاص. خلک مې چې لارو او کوڅو کې له څنګه تیریږي را تیریږي نه یې پام کیږي، خو ما له هر مقتوله یو څه د یادګار په توګه اخیستي دي. دوی لکه پټې غاړې زما له غاړې راتاو دي. دومره لوی بار سره ژوند کول اسانه نه دي. ځینې وخت بیخي ساه ورسره نشم اخیستی. د انسان وژنې پښیماني او وجداني عذاب ته به تل یو عذاب هم نه رسي، خو زه ورسره اوس عادي شوی یم. اوس مې د بدن برخه شوې، اوس مې ډېره نه ځوروي. یا به ګنې زه داسې فکر کوم، خو بیا هم نه پوهېږم چې دې وروستۍ وژنې زه ولې داسې بل رقم کړی یم. دا ځل هر څه بدل ول، حتی د دې پیښې کېدل هم، یا به ښایي دې پیښې په خپله زه پیدا کړی یم. قونیه کې د یوې فاشخانې څوکیدار وم. په 1240 کال کې د خزان وروستۍ شپې وې. زما کار دا و چې د اړتیا په وخت به مې نجونې سنبالولې او هغه میلمانه به مې په لار کول چې له خپلې شړۍ به یې پښې ویستې. همداسې ورځ وه، یوې تښتېدلې نجلۍ پسې ګرځېدم. هغې ویل چې توبه یې ویستې او غوښتلې چې دا کار نور پرېږدي. ما هغه نشوه درک کولی. ښایسته نجلۍ وه، زړه به مې پرې هسې سوځېده. نو ما ویل چې که پیدا یې کړم داسې کار به ورسره وکړم چې ټول عمر به یې بیا د کوم سړي مخ ته ونه ګوري. جنۍ ګلدخته نومېده. پیدا کېده ته یې نږدې شوی وم چې یوه مرموز لیک راورسېد. د لیک په لوست کې ډوب شوم او د نجلۍ لټون رانه پاتې شو. لیک لاندې د ایمان ساتونکو په نامه لاسلیک شوی و. لیک کې لیکلي و: موږ پوهېږو چې ته څوک یې، مثلا مخکې د اشخاصیانو پوځي افسر وې، خو حسن بن سبا چې مړ شو ډله مو وپاشل شوه، قمندانان مو بندي شول او تاسې خپله ډله بیرته د پخوا غوندې نه شوه راټولولی. ته یې هم نیولې، خو قونې ته راپټ شوې او دلته د ځان ته نوی کار ومون. اوس نو ته زموږ د کار لپاره تر ټولو مناسب کس یې. لیک کې لیکلی و چې د دې لوی کار په بدل کې راته لوی انعام په نظر کې نیول شوی دی. وړاندیز مې تر پام واړوه. د ماښام له اذانه وروسته باید هغې میکدې ته تللی وی چې دوی یوازې ورغوښتی وم. د لیدو ځای مو همالته و. کړکۍ ته نږدې باید داسې څوکۍ ته ناست وي چې شا مې دروازې ته وي او سر مې باید ټیټ نیولی وي. ځمکې ته به مې کتلې. څو شېبې وروسته به هغه کس یا خلک راتلل چې زه یې کرایه کړی وم او ټول معلومات به یې راکول. ما نو د تګ راتګ او حتی خبرو په وخت د سر پورته کولو اجازه نه لرله. لیک عجیبه و، خو ماته یې داسې مهم نه و. زه دې کال کې ډېر خلکو وژنو ته کرایه کړی وم. دوی ټولو ویل چې نومونه او هویتونه یې باید پټ وي. زما تجربه وایي څومره چې د کاک نوم او پته پټه وي هومره مقتول ته نږدې وي. دا قانون به هر ځای کې عملي کېده، خو دې شیانو ما پورې کار نه لره، ځکه زما کار معلوم و. زما کار وژل و. زموږ میوه به په کار وه، که د مڼې وه او که د ولې. له الموت کلا چې راوتی یم هم دې کار ته مې مخه کړې ده. ما ډېرې پوښتنې نه کولې او ولې به مې کولې. زه چې څومره پوهېږم هر څوک غواړي چې نړۍ کې یو څوک ووژني، خو دا کار چې نه کوي لامل یې دا دی چې نه غواړي له چا ساه واخلي. دا غوښتنه به اعمالنامه کې ګناه نه لیکل کېږي، خو دا په دې معنا نه ده چې څوک ګنې زړه کې پټ دا کارونه نه غواړي. داسې شی به حتما شته چې په رارسېدو یې هر څوک پکې یو څوک وژلی شي، خو ښه دی ډېر خلک تر دې خبر نه دي او نه غواړي چې باور پرې وکړي. تر دې چې چېرته کومه پیښه وشي او وینه په سترګو وویني، څوک چې ډاډه وي هغوی دا کار نه کوي او نه یې لاس په وینو کېږي. هر څه په یوه وړه پیښه شروع کېږي. ځینې خلک یوازې په دې خاطر جنګ او جګړه کوي چې مقابل کس یې وروځې پورته واچولې، نو په ناسم ځای ناسم وخت او یو وړه خبره له سم دم روغ او شریف انسان نه قاتل جوړولی شي. هر سړی قاتل کېدی شي، خو ځینې پکې داسې شته چې نابلده کس په ډېر اساني او اصولي توګه وژلی شي. زه نو د دې ځینو له ډلې یم او دا کارونه کوم.
زه نورو خلکو ته ناولي کارونه کوم. دنیا کې ما غوندې خلک هم پکار دي. ولې د خدای پاک چې دنیا جوړوله اسرائیل همدې ته نه دی پیدا کړی چې له خلکو پرې سا واخلي. ځکه خو چې په بنده هره ستونزه او عذاب راشي اسرائیل پسې خوله پرانیزي او د مرګ پرښتې بد وایي. خدا انصاف نه دی. البته دنیا له سره داسې ځای نه دی چې څوک د پکې انصاف پسې وګرځي. ماښامه چې خپور شو هغې میخانې ته شوم چې راښودل شوې وه. زه چې ورننوتم ګورم کړکۍ ته نږدې میز ډک دی. په میز داسې یو سړی ناست و چې مخې یو خواب هم و او خوب زنګه و. ما ویل چې را پاڅوم خو زړه مې ونه کړ ځکه د دې شرابیانو په ښو او بدو څوک نه پوهېږي. ما ویل هسې نه چې لانجه جوړه شي. بس لاړم او کړکۍ ته نږدې د یو بل میز ته په تمه کېناستم. شیبه وروسته 2 کسان راغلل او همدې میز ته راسره کېناستل. زه یې په منځ کې ایسار کړم. دواړو مولونه وهلي وو. که خیر د دوی بې عقلي لپاره یې د مخ لیدل ضرور هم نه و. ځکه پوه شوم چې دې کار ته لا تیار نه دي. یوې ویل ستا مې ډېر صفت اورېدلی. په غږ کې یې وارخطایي له ورایه ښکارېده. موږ ته ویل شوي چې دا کار تر تا بل څوک ښه نشي ترلاسه کولی. خبرې د خندا وې خو زه ورته مسکی نه شوم. فکر مې کاوه چې ویریږي او ویره ښه وه ځکه که ویرېدی ګزار یې نشو کولی. ورته مې ویل سم مو اورېدلي زما دا کارونه نه خوښېږي ځکه راته اعصاب خرابی وایي چې هر څومره سخت کار وي زه مې کاږ نه خفه کوم او ترسره کوم یې. ځوان هلک وویل ښه نو. په لړزېدلې غږ یې زیاته کړه. موږ له تا څخه غواړو دومره اسانه نه دی. دې وخت کې بل کس خبره وغځوله. یوه سړي دی او ځان ته یې سخت ډېر دښمنان پیدا کړي. دې ښار ته چې راغلې موږ تر دې ښه ورځ نه ده لیدلې. هېڅ چا ته یې خیر نه دی رسېدلی. څو ځله مو پوه کړ کیسه کې مو نه شو. موږ ویل لږ به ښه شي. هغه پسې نور هم خراب شو. اوس یې بله چاره موږ ته نه راځي. له کومې ورځې چې دا سړی دې ښار ته راغلی هېڅ چا ښه ورځ نه ده لیدلې. هېڅ مې ونه ویل. هر وخت به داسې کېدل. له لاس ورکولو مخکې به ګاک راته ټول معلومات راکول. هغوی چې غواړي څوک مړه کړي څومره سپک او بې شرفه خلک دي. که زه ورته حق ورکړم جرم یې لږ راکمیږي. ومې ویل پوهېږم دا سړی څوک دی. ما چې پوښتنه وکړه خلک ورخطا شول. شروع یې وکړه یو کافر دی بې دینه دی خو هر وخت د دین او ایمان خبرې کوي. دا ډېر شیطان کافر او مرتد انسان دی. یو خیرن درویش دی. د وروستۍ جملې په اورېدو مې ویښته ودرېدل. ډېر فکرونه راغلل. وارخطا شوم وویرېدم. تر ننه مې ډلې ډلې خلک وژلي. ښځې نران ځوانان بوډاګان روغ مایوب. خو نن پکې درویش هغه انسان چې ځان دین او ایمان او خدای ته وقف کړی داسې څوک پکې نه و. ما هم ځان ته خپله عقیده لرله او نه مې غوښتل چې د خدای په عذاب ککړ شم. زه دې ټولو شیانو سره بیا هم له خدای ویرېدم. ویل مې وبښئ یارانو زه درته دا کار نشم کولی. زه درویش نشم وژلی. کوم بل څوک ورته وګورئ. زه پاڅېدم چې یو ځوان په عاجزۍ له لاسه ونیوم. خیر دی لږ فکر وکړه. د خپل کار مزدوري دې واخله. عین 2 چنده یې هم درکوم. ورته ومې ویل 3 چنده څنګه. پوهېدم چې دومره ډېرې پیسې نشي راکولی خو لږه شېبه وروسته راسره دواړو خبره ومنله. بېرته خپل ځای کې کېناستم. زړه مې وسوسو ونیو. پیسې یې ښې وې. که مې دا قتل کړی وي کلونه مې ښه په آرامه او بې جنجاله ژوند کولی شوی. په دې پیسو مې ورور خلاصولی او واده هم کولی شو. نور به مې د 2 او 4 فکرونه نه کول. په دومره پیسو خو مې درویش لاسه چې بل هر څوک وای وژمې. زه څه پوهېدم چې د دې شېبې دا تېروتنه به مې ټول ژوند په عذابوي. زه څه خبر وم چې د دې درویش وژل دومره سخت دي او له مرګ وروسته به یې سترګې لکه تېره توره زما سینه راڅیرې کوي. 15 کاله وشو چې شمس مې وژلی او کوهي کې اچولی دی. اوس مې هم اوبو کې د لوېدو شړپ نه دی اورېدلی. له کوهي هېڅ غږ راپورته نه شو. ته وایې چې مړی ګنې کوهي ته د غورځېدو پر ځای اسمان ته الوتی دی. د هغه له مرګ وروسته داسې شپه نشته چې زه په خوب کې نه یم ویرېدلی. له هغه ورځ وروسته چې چېرته ډنډ اوبه وګورم په زړه کې مې ویره ننوځي. لاسونه مې رپېږي. زړه مې راجګېږي. هغه شپه چې را یاده شي لوېږم.
راپاسېږم وایم چې له خپل دننه هر څه بهر را وباسم چې زړه مې لږ ارام شي. په پښو او لاسونو کې مې بې له هډوکې هېڅ نه دي پاتې. دا عجیبه خبره ده. هغه مړ شوی خو اوس هم ژوندی دی او زه یې هره ورځ مرم. خاوره د ژوند ژور ثابت او سخت څیزونه. شمس سمرقند کاروانسرای 1242. نن بیا ډوډۍ ته ناست وم چې هغه نړۍ ته لاړم، خو نن مې څه ولیدل ډېر راڼه او رښتیني وو. لوی کور و، انګړ یې په لویو ژېړو ګلونو پوښل شوی و. د انګړ په منځ کې یو کوهی و چې د نړۍ تر ټولو یخې اوبه یې ځان کې راټولې کړې وې. شپه وه، پوره سپوږمۍ پاس په اسمان کې ځلېده. عجبه له رازه ډکه شپه وه. ګرد چاپېره څو ژویو چغې وهلې، ګونګ ښاپېرک او لیوه و. ځینې غرېدل او ځینې نورو سندرې ویلې. لږ وروسته له کوټې د پوخ عمر هډور سړی راووت. سترګې یې ښکلې او ژورې وې. په مخ یې تیاره سوری خپور و او څېره یې له بېسارې درده ډکه وه. شمسه چیرې؟ دا غږ یې کاوه. دواړو خواوو ته یې ولیدل. تیز باد راوالوت. سپوږمۍ په وریځو کې پټه شوه. تا به ویل طبیعت ګنې له هغه څه شرمېده چې اوس به یې ګوري. ګونګ غلی شو. اپیرکو وزرې ورپولې. د نغري اور غږ نه کاوه. داسې ښکارېده لکه ټوله نړۍ چې مطلق سکوت ته ننوتې وي او هېڅوک ساه نه اخلي. سړی ورو ورو کوهي ته نږدې شو. په ملا ورمات شو او د کوهي تل ته یې وکتل. ځان سره یې وویل شمسه ګرانه دلته یې. خوله مې پرانسته چې ځواب ورکړم خو غږ رانه ونه شو. سړی نور هم راقات شو. د کوهي تل ته یې په ځیر ځیر وکتل. په لومړي نظر یې له تورو اوبو پرته نور څه ونه لیدل، خو وروسته یې زما په لاس سترګې ولګېدې. زما لاس په کوهي کې داسې ښکارېده لکه د بیړۍ تخته چې تر طوفان وروسته د سمندر په لامبو کې په څپو کې لامبو وهي. بیا یې هغه دوه سترګې ولیدې چې پورته یې لیدل. سپوږمۍ له مخه د تورو وریځو سالو لرې کړ او د کوهي په تل کې غړېدونکو سترګو ته ځیر شوه. د کوهي له تله مې اسمان ته داسې لیدل لکه دا مې چې د مرګ مسؤل وي. سړی په ګونډو ټیټ شو او سینه یې ووهله. ویې واژه قاتلانو شمس وواژه. په دې وخت کې د بوټونو له شا یو سوری راښکاره شو. د وحشي پیشو په څېر یې نری خو تیزه منډه وکړه. د انګړ په دیوال واوښته. په انګړ کې ولاړ سړی قاتل ته پام ونه کړ او له خپل درد او خفګانه یې چغې وهلې. هغه به هره چیغه لکه هنداره درز کاوه، ماتېده او ذره ذره تویېده. د چیغو غږ یې لکه د ښیښې ماتې ټوټې په دې توره شپه شاوخوا غورځېدې. چپ شه لیونی شوی یې، ولې د وحشي غوایي غوندې چغې وهې؟ ای تا ته وایم بس که نو، ګنې د باندې د غورځوم. ای تا ته وایم کوڼ یې، بس نور غلی شه. ځان مې ناکاره واچوه چې یو څو شېبې نور هم په هغې نړۍ کې پاتې شم. غوښتل مې پوه شم چې څه راباندې شوي. غوښتل مې پوه شم چې دا سړی څوک دی. غوښتل مې هغو غمجنو سترګو ته یو ځل بیا وګورم چې څوک و، ما سره یې څه کار و، په دې توره شپه راپسې ولې ګرځېده. خو ومې نه کړی شول چې په هغه نړۍ کې پاتې شم. یو کس مې لا نیولی و او تیز تیز یې شړکاوه. فکر مې کاوه چې غاښونه به مې په ډېر زور واړه شي. په زوره بیرته دې نړۍ ته را وګرځېدم. په قرار او نه زړه مې سترګې پرانستې او د هغه داودي غږ څښتن مې ولید چې سر ته مې ولاړ دی. لوړ دنګ سړی و، ږیره یې لږه سپینه شوې وه. د تیرو بریتو څوکې غوړې راتاوې کړې وې. ومې پېژنده، د دې کار ورسره یې څښتن و. په یوه شیبه کې مې څو څیزونو ته پام شو. داسې سړی و چې جنګ یې په بیه غوښت. په ګواښلو عادت و، اوس سخت په غوسه و. ومې پوښت څه شوي؟ لاس مې ولې راکاږي؟ په ملنډو یې وویل ته ووایه چې څه شوي. که نورې چغې ونه وهې ښه به وي. ټول مسافر ویریږي او تښتي. هڅه مې کوله چې ځان یې له قوي لاسونو را خلاص کړم. په ټیټ غږ مې وویل رښتیا ما چغې وهلې؟ ویې ویل هو. هغه هم ډېر لوړ غږ. داسې چغې دې وهلې لکه د ایږې په لاس کې چې اغزي ننوتې وي. ما ویل چې اوس به راباندې چت راولوېږي. څه شوي؟ په ډوډۍ ویده شوی و، پسې یې نیولی وې. زه پوهېدم چې همدا خبره به یې ذهن ته راځي. په دې خاطر مې غوښتل د هغه خبره تایید کړم چې اوس مې یوازې پرېږدي.
خو ژبه مې په دروغو نه ګرځېده. ومې ویل نه داسې څه خبره نشته، نه خوب وړی وم او نه خپسې نیولی وم، زه بیخي خوب کې نه ګورم. نو چغې دې ولې وهلې؟ ځکه چې هغې نړۍ ته تللی وم او د مکاشفې په حالت کې وم. زه کله کله مکاشفې لپاره هغې نړۍ ته ځم. مکاشفه او خوب فرق سره لري. سړی حق پاک و، ما ته یې رالیدل او په غوسه یې د خپلو بریتونو څوکې ژولې. ویل یې ستاسې د ټولو درویشانو خصوصا هغو چې ستا په شان ټول عمر په سفر وي د دوی عقل پوره نه وي. ټوله ورځ روژه نیسي، دعاګانې کوي او سره لمر ته ګرځي، حتما د مازغه خراب شوي او سراب ته لیدلی دی. ومې خندل. حق یې و، خو ولې خدای نه وایي چې د ځان بایللو او زړه په بایللو یوه نرۍ پوله ده. دې وخت کې 2 مزدوران کوټې ته راننوتل. یو لوی لګن یا تبنګ یې را روان کړی و. لګن د سیلي له سرې شوې غوښې، مالګینو ماهیانو، د پسه مساله لرونکو سیخانو، په لم کې سرې شوې ډوډۍ او لوبیا ډکو. مسافرینو مشتریانو ته یې چې ډوډۍ راوړه کوټه د اوږې پیاز او بېلابېلو مسالو بوی په سر واخیسته. زما میز ته چې راغلل یوه ټوټه روټیا د وربشو ډوډۍ او یو ګنډل آش مې ترې راواخیستل. سړي زما مخې ته پرتو شیانو ته له پورته رالیدل او ویې ویل ښه نو د دې شیانو پیسې در سره شته؟ ومې ویل نه، خو د ډوډۍ او خوب ځای په بدل کې درته یو خوب تعبیرولی شم. تا خو څو شېبې مخکې وویل چې هیڅ خوب نه ګورې. ومې ویل زه خو د خوبونو هغه تعبیرونکی یم چې هیڅ خوب نه ګورم. په تروش تندي یې وویل. ومې ویل کنه چې ټول عمر مازغه خراب دی، زړه مې وایي چې له دې دروازې د بهر وغورځوم. ګوره زما خبره واوره، ښه دې غوږونه خلاص کړه. د څو کال وې؟ زه خو وایم چې ډېره دعا به دې کړې وي. پرېږده دا کارونه، ورشه یو ښایسته ښځه را پیدا کړه، واده ورسره وکړه، کور او ور جوړ کړه، ماشومان پیدا کړه، هله به دې چېرته په ښه شي او د یو ځای به شي. ټوله دنیا چې له غم او بدبختۍ ډکه وي، څه فایده چې هر ځای ته لاړ شي او څه وایې چې نوی شي یا کوم نوی شی پیدا کړي. ګوره له 4 کنجه دنیا مسافر پړاو اچولو لپاره دی کاروانسرای ته راځي او 2-3 جامه چې وڅښي بیا ټول سره یو ډول شي. انسانان په هر ځای کې یو ډول دي، خاک یو دی، خوراک یو دی، انسان هماغه انسان ده. ما وویل خو زه بل څه شي پسې ګرځم، زه د حق په لټه کې یم، زما سفر د خدای موندلو سفر دی. غږ یې لږ غوسې ډک شو. ښه نو غلط ځای کې پسې ګرځې، ستا خدای له دې ځایه تللی. اوس مه وایه چې بېرته کله راځي، ځکه زه ترې نه یم خبر. دا خبره مې چې واورېد زړه کې مې یو څه احساس وکړ. څوک چې خدای سره بد کوي اصل کې ځان سره بد کوي. حتی که دا کار په ناپوهۍ کې هم وکړي. د سړي په شونډو ترخه مسکا خپره شوه. په زړه کې ماشومانه ناراحتي او زړه خوراک را پیدا شو. ومې پوښت ولې خدای نه وایي چې زه تاسې ته ستاسې له شهارک نه نږدې یم؟ خدای له موږ میلیونونه لرې په اسمان کې په کومه تخته کې نه دی. هغه په هر ځای هره شیبه او ښایي په موږ کې دننه وي. په همدې خاطر موږ هیڅکله نه پرېږدي. نو دا څنګه کیدی شي چې څوک دې خپل ځان پرېږدي؟ په ټینګار یې وویل خو ته چې څه فکر کوې هغه نه کیږي. داسې شوي دي هغه موږ پرېښیو. لیدل یې ساړه او بې ساوه. زیاته یې کړه باور وکړه چې داسې ده، خدای دلته وي خو موږ ته چې غم او درد پیدا کیږي هغه راته هیڅ نه کوي. دا نو څنګه خدای ده؟ ورته ومې ویل دا د مینې د 40 قوانینو لومړنی قانون ده. لومړی قانون: خپل خالق هسې پیژنو لکه ځان چې پیژنو. د خدای نوم چې اخلو لومړی ښایي ویره او شرم را یاد شي. نو په ویره او شرم ژوند کوو. خدای چې را یاد کړو ښایي مینه، شفقت او مهرباني را یاد شي. نو حتما را کې دا صفات شته.